دا داسې چلو چې د بادشاه یو دوبي و، د هغه خر د هغه خر یې لنډۍ نامه وه. څه نامه یې وه؟ نه نه ټول ووایي لنډۍ. دا خر لنډۍ نامه. لنډۍ مړ شو. د دوبي ښځه های 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 ځکه چې د هغه مېړه مزدوري په هغه خر کېده، په جړا راله د بادشاه ښځې ته وی چې ولې بادشاه ښځه ورته وی چې ولې جاړې وی جي لنډۍ مړ دی. اوس بادشاه ښځه دا پوښتنه نه کوي چې لنډۍ څوک دی. د بادشاه ښځه په جړا شو چې لنډۍ مړ دی. بادشاه کور ته راغی چې ګوري ملکه جاړي. بادشاه ښځه چې جاړي په جړا وګوري. بادشاه راغی چې ښځه یې جاړي. ښځې څه چل دی؟ لنډۍ مړ دی. بادشاه هم په جړا شو. دربار ته لاړو، وزیران ناست دي، کیبینټ لګېدلی دی. بادشاه جاړي. بادشاه قبله عالم خیر شه وی لنډۍ مړ دی. ټول وزیران په جړا شو. چې وزیران په جړا شو لنډۍ مړ دی. یو وزیر پکې هوښیار غوندې و، پوښتنه وکړه چې دا لنډۍ څوک دی؟ د بادشاه د زوی لنډۍ نامه ده که څه بلا ده؟ بادشاه نه یې پوښتنه وکړه چې صاحب دا لنډۍ څوک و؟ وی خبر نه یم، ښځې مې جړل چې لنډۍ مړ دی، زم په جړا شوم. بادشاه کور ته راغی، ښځې ته یې وی چې ښځې دا لنډۍ څوک دی؟ ټوله بادشاهي دې په جړا کړه، بیړه دې غرقه شوه. ویل زه څه خبره یم، خو د دوبي ښځه راله چې لنډۍ مړ دی، هغې جړل، زم په جړا شوم. د دوبي ښځه یې راوغوښته، ویلې خونه دې ورانه شه، دا لنډۍ څوک دی چې ټوله بادشاهي دې په جړا کړه؟ وی لنډۍ زما د مېړه خر و. نو وروره ګوادر چې دی هغه د دوبي خر دی. پته یې نه لګي چې ګوادر دی څه شی، خو ګوادر یې ورکړو. هر یو سړي سهار اخبار اغستی او ګوادر یې ورکړو او ګوادر یې ورکړو. او ګوادر په کوټه کې یو ټوکړه ځای به یې امریکې له یې ورکړو. ستا ټول ملک یې امریکې ته حواله شوی دی، خوار چې ته د ګوادر غم جاړې. ستا ټول ملک د امریکې دی که نه دی؟ ووایئ تاسو په ایمان ټول ملک دی د امریکې دی. نو ګوادر یې که ورکړی، پرون یې ستا په بډهبیره کې بیس ورکړی و که نه ورکړی؟ د بډهبیرې بیس کې نن نه پورې آرمي والا مزې کوي، لګیا دي که نه دي کوي؟ ستا ایرفورس والا پکې مزې کوي که نه کوي؟ ګوادر یې ورکو، ګوادر یې ورکو. په اخبارونو والا دي صاحبه د بني اسرائیلو عذاب دی. سهار راپاسې داسې شی به پکې وګوري چې ټوله ورځ به خپل زخم څټي. په خبره به پوهېږي نه. ګوادر یې ورکو. هر سړي ته چې ګورې صاحبه د 2 روپو اخبار به یې اغوستی و، نه چکړی به یې داسې به روانې و، داسې داسې به کېږي. څه چلو شو؟ ګوادر یې ورکو. ګوادر یې ورکو. ګوادر نه ستا مور هم ورکړې د امریکې ته، ستا ښځه هم ورکړې د امریکې ته، ستا لور هم ورکړې د امریکې ته. ته د امریکې غلام یې، ته د ګوادر غمونه جاري لګې. ته به هله سیټ کېږې چې امریکې نه کټ آف شي او د غار حرا غوندې د اوربشو په ستوانو به وخت تېروم، خو د امریکې غنم به نه خورم او امریکې سره به تعلق نه ساتم. ایران په خپلو خپو خدای ودرولو چې امریکې سره کټ آف وکړو که نه؟ ایران خو تباه نه شو، ایران خو غرق نه شو. هغه ایران چې نن ته په پاکستان کې ورته کافر وې، پیزوان یې اچولی و امریکې ته، د هغې سفارتکار یې یرغمال کړي وو او امریکا غوندې اریانه کړې وه او علاج یې وله نه ورکړو. ته خو ټټوی د انګریزانو، ته خو پیټوی د انګریزانو. نو عزیزانو عرض مې دا و چې په آرام کښېنئ، مه ختمونو پسې ډېر ګرځئ، مه په اللهم دا روژه نیسئ او ماتوئ یې. او دغه حافظان چې دي دغه هم ډېر پرېږدئ. ما خیال هم راغی
څه چل دی ختم نیولې دی پرون مازدیګر یو رالی ما تاسو چې لنډې ته راوي کوئ ما ختم نیولې مال خاص څو سپارې دي ویل 14 خلاصه کړه اوس څوک دی خبر یې چې ګورم نو ښځه بیا ورسره بربنډه روانې سرې شونډې نری غاړه چې ګورم مال 14 سپارې مو ویلې مال ښه هغه ښځو خبرې چې پکې دي هغه سپارو ته لا نه یې رسېدلی جوړه په خدای باور وکړه اوچت پاڅېد او منډه یې کړه مال هغه سپارو ته لا نه یې رسېدلی ښځو خبرې چې پکې دي تا ختم نیولې تا په حافظ پسې دا قرآن اوري چې خدای وایي قرنا فی بیوتکن ښځې دې په کور کې کیني بار دې نه وځي دا آیات واورې او په حافظ پسې یو ښځه دې بیا چې دی پردي سپي بویی ته په حافظانو پسې ختمونو باندې به ځان خلاصې دا آیاتونه واورې چې ښځه به په کور کې په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو اواز هم پردی سړی وانه اوري دا واورې او ښځه دې په شامي روډ باندې پردي سړي بویی او ته په حافظ پسې مې ختم وکړو څه چې دې برې شو جنت ته لاړ جنت ته لاړ نو د حافظ خدای غوا لنګه کړه ستا کور دغه پلارم وران دی تاسو خیال راغی عزیزانو قرآن دې دپاره نه دی دا مونږ چې ته څه شی جوړ کړی دی دې لا نه دی په دې پاکستان کې به اوس وګورئ یو شپه به جشن قرآن کیږي باته او بجلی به لګېدلي جشن نزول قرآن دی قرآن دې دپاره نه دی قرآن قانون دی آیین دی دستور العمل دی